سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. په دغه ورځ کې تاسو به معلومات لرئ چې د ډونالډ ټرمپ د یو ټویټ سره دا جګړه ودرېدله. خو اوس خبره دا ده چې آیا په رښتیا هم د جګړه درېږي یا که یو بله لویه جګړه د پاکستان او د هند په منځ کې شروع کیږي، او که هغه جګړه شروع کیږي کله به شروع کیږي، په څه هدف باندې شروع کیږي، او که جګړه ختمه ده نو آیا دا به په رښتیا ډول باندې د تل لپاره دا جګړه ختم سي که نه. ځو پر دغه موضوع باندې نن تاسو ته سپیناوی درکوم او تاسو ته وایم چې دغه جګړه په اصل کې د څه شي لپاره شروع سوې وه او دا به ولې څنګه دوام به وکړي، او های حتی دا دومره به دوام وکړي چې غربي هیوادونه به هم د هند تر شا ولاړ اوسي او دا جګړه به ډېر په قوي او قدرتي ډول باندې مخ ته ولاړ شي. ځو پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرې شو. مخکې له دې چې زه په د پاکستان او د هند د جګړې په هکله باندې تاسو ته ښه پوره معلومات درکړم، تاسو باید اول کې ولاړ شو نقشې ته ولاړ شو. په نقشې باندې چې دا معلومات تاسو ته ما درکړه نو ستاسو سر به انشاءالله په ټولو موضوعاتو باندې خلاص دی. لکه څنګه چې تاسو دلته نقشه وینئ، دغه نقشې کې دلته د کومې سیمې چې دي دغه وګوره دلته ټکي ټکي چې دي، زه یې تاسو ته لږ په سره رنګ باندې واضح کوم. دغه ټکي ټکي چې دي دلته وګوره داسې ټکي ټکي نقطې دي او دا سیمې چې دي دلته تر دغه ځای پورې دلته دا سیمې چې دي او دا سیمې چې دي دا سیمې چې دي دغه جمهور کشمیر یعنی کشمیر منطقې دي. په دغه کې دا منطقې چې دي دا بعضې دا منطقه چې ده دا منطقه چې ده دا د هند تر کنټرول لاندې ده او دا منطقه چې ده دا د پاکستان تر کنټرول لاندې ده. او پاکستان تر کنټرول لاندې چې ده غربي هیوادونه په دغه کوشش کې دي چې دغه لار مکملا به هند ته په لاس ورکړي. او د دې ګټه څه شی ده؟ د دې ګټه دا ده چې دلته دغه لاره چې مستقیمه د هند ته په لاس ورکول سوه، دلته چې کومه لاره سیپک په نامه باندې په چین غواړي چې په پاکستان باندې تیر کړي، د دې د ښهتوب دا دی چې غربي هیوادونه وایي چې دا منطقه چې موږ هند ته په لاس ورکړو او دلته هم افغانستان دی او افغانستان خو هم موږ سره برته استراتیژیک ملګرتیاوې لري او هاخوا ته روسیې او تاجکستان دا منطقې دي. خو دغه منطقه چې وسوه دغه سمندر ته د چین لاس مکمله کته کېږي او نور چین نسي کولی چې د دغه ګوادر کې چې کومې جوړښتونه یې جوړ کړي دي خپل تجارت دپاره، د دغه ګوادر لاره به په کلي ډول باندې د چین پر مخ باندې بنده سي. په اصل کې دا کومه جګړه چې هم نمایشي اوس شروع سوه همدغه د دې خاتمه به هم په همدغه اوسي چې دغه د کشمیر منطقه چې ده دا په کلي ډول باندې هندوستان ته په لاس ورکړل سي. او دا منطقه چې ده دا د غربي هیوادونو په مرسته باندې به دا کار کېږي، ځکه چې چین هم داسې به لاس تر زنې به ناست نه اوسي چې هند به دلته حملې کوي او دلته به د پاکستان دفاع دې کوي. همدا اوس چې دا چین چې د پاکستان دفاع کوي، د پاکستان د مسلمانۍ د غمه نه دی مړ دی، نه د پاکستان د په ښایست باندې دی عاشق دی. د دې دپاره د چین دپاره مهمه لاره همدغه ده چې دغه لاره پر اسلام آباد باندې دلته ځان همدې ګوادر ته ورسوي. او دا کوم جنجالونه هم چې غربي هیوادونه په دې تشویش کې دي همدغه دی چې دغه منطقه باید مستقیمه ژر تر ژره ختم سي. او د کلونه د پاکستان د جوړښت څخه هم چې دغه سیمه د داسې جنجالي ایښې ده د کشمیر منطقه په همدغه خطر باندې دغه منطقه جنجالي ایښې ده. که آیا که پاکستان یو وفادار ملک و موږ دپاره، خو صحیح دی دا منطقه به زموږ دپاره د چین په مخ باندې بنده کړي. او که پاکستان وفاداري ونه کړه دا منطقه برته هند ته په لاس ورکوي او هند سوای چې مخکې ونیسي. د هند مخې چې د چین مخې چې وکړه د دې سمندر ته ورسېدل، د عرب سمندر ته چې کله دې ځای ته ورسېدل نور د تل دپاره دا تشویش د غربي هیوادو دپاره حل دی چې نور چین نسي کولی دې منطقې ته ځان ورسوي. اوس دا خبره ده که هند دا کار یې وکړو خو ښه، او که نه ویه د دې خوا وګوره دا ټي ټي پي چې ده دا ټي ټي پي هم چې دلته روانه ده په همدا خاطر باندې روان ده چې دا منطقه باید د حمل نه سي او دا منطقه باید د همدغسې بې کنټروله پاتې سي او دا منطقه باید مکملا ختم سي. که دا ځای ونیسو بیا دلته چې دی بلوچستان به مستقیم آزاد سي او دغه منطقه چې د منطقې به هم ټوله د بلوچستان تر کنټرول لاندې راسي. او دلته چې کومې منطقې دي او دا به هم دلته به بیا د هند او پاکستان جګړه به په دې منطقې باندې شروع سي. که هغه منطقه ونه سوه، که هغه منطقه کنټرول نه سوه، هلته جنجالونه وسوه،
بیا بلوچستان جوړیږي او بلوچستان چې جوړ سو دا منطقي چې ده دلته به د هند او د پاکستان جګړې به بیا شروع کیږي او که دا ونه سو بیا به داسې یو د پښتونستان هیواد به هم جوړ سي او دلته به یو لیک جوړ کړي ځکه دلته په کراچۍ کې چې دا منطقي چې دا ټول د پښتنو منطقي دي او دا امکان لري چې دلته چې د پښتونستان یو ملک جوړیږي او دا منطقي به هم د په نامه کې او دا ځل به د چین د پاره یو سرخوږی جوړ کړي او د چین مخنیوی به وکړي که څه د ګوره د کارونه چې دي د پلانونه چې دي داسې په اسانه هم نه تطبیق کېږي ځکه چې چین اوس هغه چین نه ده چې کلونه وړاندې موږ دا فکر کول چې چین به بله هر څه چې ورباندې کېږي چین به چوپ پاتې اوسي مګر نه اوس چې چین کوم کارونه کوي هغه باندې مستقیم اقدام کوي او هغه مخامخ جواب در ورکوي که دغه ورځ کې تاسو د چین د حکومت سلاکار چې په زیاتره په میډیاو کې کښېني او یو ورځ کې وویلو چې تاسو د انګلستان په کومه سترګه ګورئ د دوست په سترګه ګورئ د رقیب په سترګه ګورئ د دشمن په سترګه ګورئ هغه په ډېر جرأت سره جواب ورکړی ول چې انګلستان نه زموږ دپاره دشمن دی نه زموږ دپاره رقیب دی دی هیڅ نه دی دا یو مملکت دی موږ هم ورته د یو مملکت په حیث باندې احترام لرو نه دومره قدرت نه دی چې موږ ورسره مقابله وکړو یعنې اوس دا بله ورځ کې د هند سره د چینل سره مرکه درلودل او ویې ویلو ول ته دا حق نه لرې چې د پاکستان او د چین په منځ کې چې کومه دوستي موږ ملګرتیا لرو ته موږ ته خط و مسیر جوړ کړي یعنې په دومره رک ډول باندې دوی جوابونه ورکوي نو اوس د دې ښکاري چې چین هغه پخوانی چین نه دی چین اوس ډېر قوي سوی دی او دا جګړه هم چې ده د همدغه ادرسه ده او دا جګړه به داسې ژر ختم نه سي دا جګړه دوام پیدا کوي او دا جګړه به ډېر وخت هم دلته تاویلې ماویلې به پاتې اوسي دا چې ټرمپ ویلو خبره خلاصه نه ده په دې تاویلو ماویلو کې بیا دا یو جګړه ګرمېږي او دا جګړه به کرا لا هم زور واخلي او اصلي هدف هم دغه دی چې دغه د ابریشم لارې باید د تل لپاره د چین په مخ باندې بند سي او بل همدا موضوع چې ده همدا اوس چې د هند اړیکې د افغانستان سره جوړ دي یعنې دغه تیر ځل کې هم چې کوم اړیکې هند افغانستان سره چې کله طالبان راغله هغه وخت یې چندان اړیکې نه وي اوس دا ځل اړیکې ډېرې ګرمې سوي دي او د دې څخه ښکاري چې که دغه ارتباطات دغه لاره د هند څخه وسو هند مستقیمه برته خپل داسې نسي خپل مرز چې د افغانستان سره وصلېږي او بیا د دې ځای څخه کوم تجارتي سیستمونه هم چې د افغانستان سره به دوی جوړ کړي او افغانستان دپاره دومره ګټې به ورسي چې دوی افغانستان چین ته مجبوره نه سي یعنې افغانستان ته وایي چې ستا کوم داسې دي هموال چې دي هغه راکړه زه هند ته وړم او د هند څخه چې ته غواړې هغه زه تا ته درکوم نور دغه مشکل ته دې ته ضرورت پیدا نه کړي چې ته چین ته لاس وغځوې نو دا کوم کارونه چې روان دي دلته نړۍ هم اوس کار کوي چې هند یو صنعتي هیواد سي او دا کوم مذهبي کړنې چې روان دي دا به کرا کنټرولوي او دا یو قوي او لوی پلان دی او دغه پلان په اساس باندې چې دا جګړه شروع سوې ده دا جګړه داسې حسانه جګړه نه ده او دا کوم انفجار چې په کشمیر کې سوی دا هم داسې او احمقانه انفجار نه و دا هم پلان سوی کار او دا د نړۍ په سیاست هم دغه دی یو کوچنی بانه جوړه که په هغه بانې باندې یو نړیواله جګړه جوړه کړه او د هغه نړیوال جګړې دپاره بیا چې څه کار وسي هغه یو ثبوت دی همدغه یو انفجار چې په کشمیر کې وسو دا د هند دپاره یو ثبوت دی سبا ورځ کې بل انفجار هم کېږي د هغه انفجار وروسته به دا معامله به ډېر ګرمه سي دا به تاسو باید وسي چې راتلونکي څو وخت کې بعد یو بل انفجار هم کېږي او هغه انفجار به د دې دپاره یو پیلامه وسي او دغه پیلامې په اساس باندې چې کوم څه مې تاسو ته په دغه لیکچر کې وویلو دا به ضرور تطبیق کېږي دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه